بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن موږ تاسې عنوان لرو مایکروسافټ ورډ جنرال نالج. عمومي معلومات د مایکروسافټ ورډ په اړه باندې عمومي معلومات څخه دا دی چې کله موږ تاسې درس ته ښکته کیږو ځینې عمومیات دي، خصوصا نارمل د دې څخه مطلب زما دا دی چې سلیکشن ډېر زیات مهم دی په مایکروسافټ ورډ کې. راځو په دې باندې خبرې کوو. موږ تاسې مایکروسافټ ورډ دا د خلاص کړی دی. دلته موږ تاسې لیکل کړي دي. تاسو وګورئ ټیکسټ مو لیکلی دی. ټیکسټ خو په تېر درس کې موږ وویل چې د رینډ فرمول په واسطه موږ تاسې زیات لیکل دلته ترسره کړي دي. اوس ګورئ که زه د لیکل مکمل په یو ځل باندې انتخابول غواړم نو زه د خپل کیبورډ څخه کنټرول جمع ای چې زه ووهم څومره لیکل چې دي دا مکمل څنګه شول انتخاب شول. وګوره ټول مو سلیکټ کړل. کنټرول ای څخه مطلب څه دی؟ سلیکټ آل. هغه زده کوونکي چې دلته موږ سره ډي ټي پي په کورس کې دي په حضوري درسونو کې هغوی ته موږ شارټکټ کیز مکمل ورکوو. هغوی سره شارټکټ کیز موجود وي د هغې نه دوی ګټه اخیستلی شي. کنټرول ای مطلب سلیکټ آل. که چیرې زه غواړم یوه خاص برخه اوس وګوره دغه ویو سره څنګ کې زه کلیک کوم زه غواړم د خپل لیکنې ته یو عنوان ورکړم. نو عنوان خو نارمل پاس وي. پاس خو موږ نور لیکل نشو کولی ځکه زموږ ستاسې د لیکلو اندازه دې ځای پورې ده. نو که زه پاس لیکل کول غواړم د دې وي په چپ طرف باندې کلیک کوم انټر وهم. انټر بټن چې ووهم زه یو سټپ یا یو خط یوه کرښه څنګه کیږم لاندې راښکته کیږم. بیرته اپ ایرو وهم پاس وکټور بیرته پاس څنګه شولم پاس لاړم. دلته زه لیکم مثلا کمپیوټر په اړه زه لیکل کول غواړم. دا کار زه کولی شم. بل په سلیکشن کې یو مهم موضوع دا ده چې زه غواړم د کمپیوټر انتخاب کوم. په څو طریقو یې کولی شم. ګوره د چپ د آر په څنګ کې کلیک وکړئ. چپ ماوس بټن به ونیسئ چپ طرف به یې کش کړئ. نو وګوره کمپیوټر موږ انتخاب کړه. یا په همدې کمپیوټر باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ. دوه کلیکه چې تاسو وکړئ یو لغات څنګه کیږي مکمل انتخابیږي. زه غواړم دا مکمل دغه لومړنی پاراګراف انتخاب کوم. په څو طریقو یې انتخابوم. لومړی وګوره د پاراګراف په آخر کې ډاټ یا نقطه ده. په دې باندې دې څنګ کې کلیک کوم او ماوس چپ بټن نیسم. داسې دا ټول څنګه کوم انتخابوم. یا زه په همدې پاراګراف باندې درې کلیک کوم. یو دوه درې کلیکه مې ورباندې وکړل دا مکمل څنګه شو انتخاب شو. یا زه د دې طرف نه وګورئ چپ طرف خو زموږ د لیکلو اندازه د دې ځای پورې موږ لیکل کولی شو. که چپ طرف ته زه ولاړ شم وګوره د ماوس پوینټر تغیر کیږي. وګوره اوس ما د ماوس پوینټر داسې دوه سره لري. که زه چپ طرف ته دا ویسم وګوره بدل شو. دې ځای نه زه کولی شم یو لاین انتخاب کوم دا بل لاین انتخاب کوم. یا که زیات لاینونه انتخابول غواړم همداسې کلیک کوم ماوس چپ بټن نیسم لاندې راښکته کیږم. زه کولی شم وګوره څومره چې زه غواړم هغه ټوله ساحه څنګه کومه انتخابولی شم. سمه ده؟ دا مختلف سلیکشنز دي. زه غواړم چې دغه پاراګراف دا پاراګراف او دا پاراګراف دا یو او دا درې وړه انتخاب کوم. نو زه د دې درېیم پاراګراف په آخره برخه کې درېږم. ماوس چپ بټن کې زور نیسم پاس طرف ته داسې ورځم. وګوره درې پاراګراف مې څنګه کړل انتخاب وکړل. اوس یو بله نقطه ده مهمه. موږ تاسې عام چې کله په وینډوز کې سلیکشن کوو مثلا دوه درې فولډر انتخابو نو یو فولډر باندې کلیک کوو بیا کنټرول بټن نیسو بیا بل فولډر همداسې کنټرول بټن مو نیولی وي ټول انتخابو. په ورډ کې هم موږ همداسې کولی شو. مثلا زه د ویډیو لغات انتخابوم داسې او بیا د کنټرول بټن نیسم بیا راځم دلته د هیلپ لغات انتخابوم بیا دلته د کلیک لغات انتخابوم بیا دلته د ویډیو لغات انتخابوم. داسې زه مختلف ګوره کنټرول مې نیولی دی دا ټول څنګه کومه انتخابولی شم. دا ځینې عمومي معلوماتو د سلیکشن په اړه باندې چې موږ تاسې په دې باندې ځانونه پوه کړل. زه امید لرم چې تاسو به د دې جنرال نالج یا عمومي معلوماتو څخه ډېر څه زده کړي وي. په جنرال نالج کې یو بل څیز چې په تېر درس کې هم مانه پاتې وو ویو ته که چېرې موږ تاسې راشو یو څیز دلته موږ لرو ګایډ لاینز. رولر خو دا دی چې یو ځل موږ کلیک وکړو رولر موږ ته ښکاري. بیا که موږ کلیک وکړو رولر راځي. یو ځل ختمیږي بل ځل راځي. ګایډ لاینز هم همداسې دي. که موږ په ګایډ لاینز باندې کلیک وکړو ګوره دا لاینونه دلته راغلي دي. دا وینئ دا خانې لکه د ښوونځي د کتابچو په شان ته. دا پرنټبل نه دي پرنټ کیږي نه. که چېرې موږ غواړو دا پرنټ کړو نه پرنټ کیږي. دا صرف د څه په خاطر وي کله که موږ دقیقه رسامي کوو انزرټ ته راشو شیپس ته موږ غواړو چې په منظم ډول باندې دغه ځای څخه وغواړم دې نقطې پورې زه یو څه رسم کړم. نو زه ګوره شیپ ته راځم یو لاین را اخلم
وګوره د دې ځای نه زه درس څنګه کوم په منظم ډول باندې چې مې کله رسم که د هغې څخه وروسته بیرته راځمه یا یو بل څیز هم رسموم انزرټ ته راځمه د دې ځای نه زه مثلا دا یو دانه شیپ را اخلم غواړم چې د 1 انچ په اندازه باندې رسم کوم وګوره ډېر په منظم ډول د امتحانو په بنا باندې مې دا څنګه که رسم مې که اوس وګوره دا منظم شو زه نور نه غواړم دا ګرایر لاینز بیرته ویو ته راځمه ګرایر لاینز باندې کلیک کوم دا مکمل څنګه کیږي ختمیږي نو دا ځینې مهم څیزونه دي جنرال نالج کې موږ نارمل په دې باندې باید پوه اوسیږو په دې باندې خبر اوسیږو نو انشاءالله د دې نه وروسته به خپل درس ته ادامه ورکوو مخته به ځو امید دی چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي